نو که زما د قربانۍ په بدل کې څوک زما د کورنۍ کس خپلې غوښتنې په تاسو مني نو دا به زما سره خیانت وي د کام سره به خیانت یاد شي نو دې وسوې څوک په دار نه دي ختلي محترم نور یاسین صاحب و ملګري رحمت غرسني بیخي هراړخیزه وینا وکړه د خړ کمر د شهیدانو په حواله د پښتنو د تاریخ په حواله او د پی ټی ایم د مبارزې په حواله نو مختصر غوندې د پی ټی ایم د یو ملګري د یو نظریاتي غړي شوکت عزیز یو لنډه لیکنه ده تاسو وګورئ چې د پی ټی ایم لار خلک څنګه خپلوي او ولې خپلوي کما دشمن ژوندی ونسي یو نامعلوم مقام ته مې یوسي ویډیو کیمرا راته مخکې ولګوي اول عام تشدد خو بیخي سخت تشدد را باندې وکړي بېهوشه سم او بیا بېهوشه سم بیا د لاسونو او د پښو نوکان راڅخه وباسي بیا د سر ویښتانو ته اور راکړي بیا راڅخه غاښونه وباسي بیا راڅخه سترګې وباسي بیا مې په موټر پورې وتړي بیا مې حلال کړي بیا مې لاش په کومه څلور لاره واچوي بیا هغه له مانه سوې ویډیو په سوشل میډیا باندې خوره کړي هغه ویډیو کې که ما ډېر څه ویلي وي ډېر له درده چغې مې کړي وي او له هغه پس زما کورنۍ تاسو بیخي دردېدلې کورنۍ وبولئ زما د کورنۍ غړو ته زیات احترام ولرئ که ممکنه وي مرسته ورسره وکړئ خو که د کورنۍ غړي هغه که مې مور وي یا ورور وي یا کورودانه وي د کامي غورځنګ د آیین یا د هغې د تګلارې چې غورځنګ د کام د ښه مستقبل دپاره ټاکلی وي نه سرغړونه وکړي هغه که تاسو د کام زیان وینئ نو دا به نه وایي چې د دوی د کور غړی خو ډېر په تکلیف یې مړ کړي خیر دی ګزاره به ورسره وکړو بلکې زما د کورنۍ د هغه غړو په ټول ښه کلک مخالفت کوئ ځکه چې د آیین او غورځنګ نه غوره بله هېڅ هم نه دي او دغه به نور خلک هم په غورځنګ ټکونه شروع کړي چې د شهید د کورنۍ خبره مشر نه ومنله هغه دغه خو حقیقت کې به هغه خلک د شهید غم نه وي اخیستي د غورځنګ سره به تعصب لري او زما په وژه به ټوپک ږدي او زه غریب به مړ وم غږ به نسم کولی وظایتي بیان به نسم جاري کولی خو که تاسو دا وویل چې نه خیر دی دوی دي چې خفه نشي نو د دوی په نه خفه کولو کې به تاسو د کام سره لوی خیانت کوئ ځکه چې زما قرباني انفرادي نه وه دا اجتماعي وه نو که زما د قربانۍ په بدل کې څوک زما د کورنۍ کس خپلې غوښتنې په تاسو مني نو دا به زما سره خیانت وي د کام سره به خیانت وي قرباني به د کام دپاره وي نه چې د ذاتي مفاداتو دپاره وي زه دا ووټ کوم دا وعده کوم بیا به دغه غورځنګ نظریاتي غړی یم که مې څو واره مړ کړي که مې بیا ژوندی کړي زه به د غورځنګ غړی یم او د غورځنګ دپاره به خپله قرباني ورکوم نو غورځنګ عموما ډېرې قربانۍ ورکړي دي ډېر ځوانان یې ورکړي دي او موږ پوهېږو چې د غورځنګ لاره نه د پارلمان لار ده نه د بلدیاتي الیکشن لار ده نه د شنې ټانکیو او د ګلۍ د پخولو لار ده غورځنګ قرباني غواړي لکه رحمت ملګري چې اشاره ورته وکړه در سره به ورته تېرېږي غورځنګ قرباني غواړي تر خپلو مفاداتو تر خپلو شخصي ګټو به تېرېږي همدا به ستا په ذهن کې چې زه کام جوړوم ځان نه جوړوم ډېره مننه کور مو ودان چې ستاسو د مېلمنو په راتګ سره موږ مې درانه کړو تاسې د خدای درانه کړي